د کتاب نوم د غربت مزل. لیکواله عزیزه شریفي. غږ عمران غني ساپی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون فیسبوک پاڼې او کتابتون ویبسایټ څخه اورئ. پیل. لمر خپله سترګه نوې پرانیستې وه. هرې خواته نرۍ سرې د لمر وړانګې خورې وې. سهار چایو ته ناسته وم. دروازه ټک ټک شوه. شاوخوا مې نظر تېر کړه. هېڅوک نه تر سترګو کېدل. زړه مې ټکان وخوړ. یا الله، خیر مې وویل او له ځایه پاڅېدم. لاس کې نیولې ډوډۍ مې پر دسترخوان کېښوده. دروازې خواته لاړم. ګورم چې دوه نجونې ګراج کې ولاړې دي. یوه له قده ټیټه غنم رنګې او بله نرۍ په ونه لوړه سپینه نجلۍ ولاړه وه. نږدې ورغلم. سلام او کلام وروسته یې وویلې، د دې خوا کې کور خلک چېرته تللي دي؟ ورته مې وویل، دوی نور دلته نه اوسېږي، کابل ته یې کډه تللې ده. حیرانه شوه او د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. ځان یې بېوسه احساس کولو. دیوال ته یې ډډه ولګوله. دا حالت ماته هم د زغم نه بهر و. سترګې مې رډې کړې چې اخر خبره څه ده. په ولې مې ورته لاس کېښود او اوښکې مې ورته پاکې کړې. ورته مې ویلې، ولې خورې، ستا په نازکه او ګلابي څېره ژړا هېڅ ښه نه ښکاري او نه هم ژړا ته پیدا شوې. په غریو کې یې وویل، زما زړه مات شوی دی. زما د نمبر غوښتنه یې وکړه. ما هم بغیر د سوچ ورته زر ورکړه، ځکه د دې معصومې څېرې او ژړا راباندې تاثیر کړی و. ویې ویل، اوس خبرې نشم کولی، بېګا ته درته زنګ وهم. ارامه اوسه، اوبه وڅښه، هېڅ خبره نه ده، زه دې په خدمت کې یم. بېګا ته مو میلمانه راغله، هغوی سره مصروفه شوم. موبایل ته مې هېڅ پام نه و. سهار چې پاڅېدم نو د موبایل په سکرین یوې ناشنا نمبر نه 2 زنګونه راغلي وو. زر مې ورته زنګ وواهه، خو نمبر بند و. 2 ورځې تېرې شوې. ماسپښین ناسته وم، چای مې څښه، چې بیا هم د هماغه ناشنا نمبر نه زنګ راغی. اوکې مې کړه. هغې خوا نه ښځینه غږ راتر غوږ شو. زر مې ورته وویل، الې خورې، څنګه یې؟ اوس یې حالت څنګه دی؟ د درد د ډک حوصله یې وکړل. زیاته یې کړه، خورې، څه درته ووایم چې څنګه به یم؟ بیخي ښه نه یم. ولې داسې خبرې کوې؟ اخر کیسه څه ده چې ته داسې ناهیلې؟ ویې ویل، ښه غوږ شه. ژر مې موبایل لاډ سپیکر کړه او لیپټاپ مې راواخیسته. ومې ویل، اوره مې الې، دا چې زه کور کې کشره او نازولې وم، نو به هر کار به ما کوو، لکه ترکاري راوړل او نور. یو خور مې وه چې تل به یې موبایل یا MP3 خرابه وه. زه به یې لېږلم چې دا باید یو موبایل جوړونکي یا مستري ته یوسم. یو دوکان ته به تللم چې جوړه یې کړي. اونۍ کې یو ځل به حتما ورتلم، ځکه خور مې ټول کباړ راټول کړی و، تل به خراب و. زما هم خوښېده چې لاړه شم، ځکه هغه دوکاندار مې په سترګو ښه لګېده. صرف بهانه مې لټوله چې ورشم. که MP3 به مې وروړه نو بیا به 2-3 ځلې ورتلم چې جوړ شوی او که نه. دا چې زموږ چوک کې همدا یو دوکان و، نو خامخا بیروبار ورپرې زیات و. سبا ورځ باندې د ژمي ښایسته مازدیګر و. د لمر زیړه سترګه هم رڼه ښکارېده. یخ شمال لګېدو. خور مې وویل، عالیه، لاړه شه، دا MP3 واخله او نږدې دوکان ته یوسه چې خرابه ده. اول خو مې ډېرې بانې وکړې چې یخني ده، نو مکتب نه هم ستړی راغلی یم. هسې مې په عذابوله چې غوسه شي. خو مرجانې مې وویل، هله لورې، لاړه شه، خور دې مې په عذابوه. مجبور وم چې لاړه شم. لاړم. په دوکان کې ډېر رش و. غاړې ته ودرېدم چې خلک کم شي، بیا به ورننوځم. دوکاندار نه ښکارېده. بیروبار کې پټ و. کله چې خلک کم شو
دوکان ته ننوتم. ګورم چې یو غنمرنګ هلک او جذابه څېره یې لرله ناست و. سر یې ټیټ و. ویې ویل: څه غواړې؟ زه چې د دې ښایست ته حیرانه وم. غوږونه مې درانه شوي وو. په خیالي نړۍ کې مې قدمونه وهل. زړه مې بېواره درزېده. یوې خوا نه د ژمي مازدیګر ښایسته شفقانه هوا بیخي تاثیر لاندې راوستی وم. سر یې پورته کړه. د غټې او منځنۍ ګوتې نه یې ټق وکاږه. ویې ویل: هی، اورې، څه غواړې؟ ژبه مې ونښته. دا امپیتري خرابه ده. په خندا یې وویلې: په دې کې د سوچ څه و؟ راکړه چې جوړه یې کړم. زر مې ورته په میز کېښوده. زه ډېره بې جراته او ارامه وم. نور مې هېڅ نه شو ویلی. لکه خندنی شوم. سر مې ټیټ کړه. ویې ویل: زه خیر دی. که ضروري مو په کار نه وي سبا ورپسې راشئ. انشاءالله جوړه شوې به وي. چای خبرې ورپرې کړې. با منصوره، که د هغې له سره د کار خلاص شوی وي نو دلته راشه. هغه لاړ. زه هم د کور خوا روانه شوم. ماښام شو. نری نری باران ورېده. د خاورو بوی هرې خوا ته خپور و. زخمي زړونه یې تازه کول. باران مې ډېر خوښېده. تل به ورته درېدم. ښه احساس یې رابخښه. مستۍ به مې ورسره زیاته شوه. تل به مې رسمن بازي د میده باران لاندې کوله. د خاله او ماما لورګانې به هم راسره وې. سخت به یې خوند کو. شور به مو جوړ کړی و. مورجانې به مې څو ځلې غږ راباندې کو: بس کړئ، ناروغې به شئ. خو موږ به دومره په لوبه کې ګرم راغلي وو چې د چا اواز به مو نه اورېده. نو نن هم د تل په څېر ورته لږه ودرېدم. ملګري مې نه وي. تاو راتاو شوم. لمده شوم. مور مې غږ کړه: وجلی، راشه چې ناروغه به شې. په منډه راغلم چې کالي مې بدل کړم. په تخت کې پرېوتم. مازدیګرۍ صحنه مې نه هېرېده. یو عجیب احساس راته پیدا شو، لکه نوې چې زیږېدلې اوسم. هغه بادامي سترګې چې مسکا پکې ځلا کوله زما په ذهن کې د یو ثبت شوي فلم په شان تېرېده را تېرېده. په همدې فکرونو کې ویده شوی وم. کمپله مې له مخ نه لرې کړه. اسمان ځای ځای وریځ و. سترګو مې برېښ وکړه. زر مې مخ بیرته په کمپله پټ کړه. ته به وایې چې نوې پیغله تنکۍ زلمي نه مخ پټ کړي. په خندا شو. عجیبه احساس رامل و. شېبه وروسته پاڅېدم. ځان مې تیار کړه. مکتب ته لاړم. بې علته خوشحاله وم. همزولو په عذابولم چې څه خبره ده. ومې ویل: هېڅ هم نه، یوازې ناستې خوند راکولو. خو چا یوازې نه پرېښودم. وارخطا وم چې کله به یې ګورم او د زړه باغ به مې پرې ګل او ګلزار شي. مکتب رخصت شو. دوه نجونې چې زموږ ګاونډیانې وې یو ځای کور ته لاړو. ګورم چې مېلمانه مو راغلي وو. خپلې کوټې ته لاړم. د مکتب کالي او ټیکری مې بدل کړه. کتابونه مې هم المارۍ کې کېښودل. خاله لورګانې مې راغلې وې. زما نږدې دوستانې وې. ویل ویل: علیا، نن موږ سره چکر ته ځي. حیرانه شوم چې په څه بانه به له دوی نه ځان خلاصوم. ومې ویل: سر مې درد کوي، نشم تللی. په خندا یې ویل: اوس نه ځو. د سر درد درمل وخوره، مازدیګر پورې به ښه شي. مجبور وم چې لاړ شم. بله لاره نه وه. مازدیګر شو. د زړه درزا مې زیاته شوه. یو خوا نه د منصور لیدو ته بې قراره و او له بلې خوا د چکر غم مې په سر پروت و. درونټې ځوانانو پارک ته لاړو. ښه منظره یې لرله. ساعت مو تېر شو. ماښام ناوخته کور ته راغلو. ماما مې هم موږ سره تللی و. بېلابېل ځایونه یې موږ ته وښوده. واقعا افغانستان هم ډېر ښایسته ځایونه د چکر وهلو لپاره لري. خو کاش چې دا جګړې نه وی. هېڅوک به مجبور نه و چې هېواد ته بهر خپلې پیسې مصرف کړي. د ستړیا په وجه شپې وخته ویده شوم، ځکه پیاده مزلونه مې کړي وو. نورې خدای پاماني وکړه. موبایل بند شو. نمبر مې ثبت کړه. زه هم پاڅېدم چې مازدیګر لمونځ وکړم. 2 ورځې تېرې شوې، مګر عالیه زنګ ونه وهو. دا چې زه هم
د دې کیسې ته په تلوسه کې و. نو ما ورته زنګ وهلو. کله چې موبایل اوکې کړه غږ یې لږ خراب و. ومې ویل خورې ناروغه یې؟ هو. خبره مې ورپرې کړه. که خبرې نشي کولی بل وخت به راته کیسه وکړې. په خندا یې وویل نه نو دومره هم ناروغه نه یم، غوږ شه. یو ورځ بعد MP3 پسې ورغلم. کله چې ورسېدم نو ګورم چې جوړه کړې وه. منصور وویل اغلې پرون ولې نه وې راغلې؟ ما په هماغه ورځ MP3 جوړه کړې وه. لږ کار مې درلوده رایې کړه چې ځم. دا MP3 دې واخله او دا خط هم. زه حیرانه شوم. په لړزېدلو لاسونو مې ترې خط راواخیسته. زر مې ټیکري کې پټ کړه چې څوک یې ونه ګوري. کور ته لاړم. خپلې کوټې دروازه مې خلاصه کړه. په توشکه کېناستم. سوچ مې کو چې دا اوس ولولم او که څیرې کړم. اخر مې هم د خط لوستلو باندې فیصله وکړه. د خط په لوستلو مې پیل وکړه. متن یې په دا ډول و: السلام علیکم. الله دې وکړي چې روغه او جوړه اوسې. ستا نوم خو مې نه دی زده چې څه به وي. په اول ځل لیدو دې زما زړه رنځور کړی دی. ښکلا دې ساری نه لري. رب په څومره هنر جوړه کړي. دا 5 میاشتې وشوې چې ما به ستا د راتګ لپاره ګوتې شمارلې. دا 2 شپې ستا لیدو نه وروسته مې هېڅ خوب نه دی کړی. ستا مسکا او په ځیر ځیر کتل مې سترګو مخکې تېرېدل. بیا یې دا بیت لیکلی و: ستا محبت کې ما څه بل شان لیونتوب کړی دی. نه مې دمه کړې ده نه مې چېرته خوب کړی دی. لیکلي و: که ستا زړه کې هم څه وي نو ما ته زنګ وکړه او که نه نو خط لرې وغورځوه. خپله شمېره یې د کاغذ په وروستۍ برخه کې لیکلې وه. حیرانه وم چې څه وکړم. فکرونو کې لاهو شو چې څنګه یو کس د بل په زړه پوهېدلی شي. دا وخت ما له خدایه غوښتلو چې یو ځل هم که کېږي نو ورسره خبرې وکړم. موبایل مې نه لره خو بیا هم خوشحاله وم. خور مې راغله. ویلې څه کوې؟ ورته مې ویل درس وایم، امتحانونه نږدې دي، باید ښې نمرې ترلاسه کړم چې پلارجان راسره د موبایل وعده کړې ده. خور مې وخندل. ویې ویل ښه سمه ده نو په ولاکه به ملا شي. ناست کتابو ته یادوي شینکي خالونه. په خندا مې وویل نه خورې داسې خبره نه ده. نه ګورې چې کتاب مې مخکې دی؟ هغه دې هم سرچپه نیولې. ډېرې خجالتۍ نه ځان په خندا شوم. ژر مې کتاب راسته کړ. درس خو نه ویل کېده. زما زړه نور یو چا پسې رنځور شوی و. په همدې کې یوه اونۍ تېره شوه. زړه سره مې په بحثونو کې بوخته وم چې زنګ ووهم او که نه. جرأت ته مې ساه ورکړه. د شپې ناوخته مې د پلار موبایل نه ورته زنګ وهلو. منصور وویل هلو څوک یې؟ ولې خبرې نه کوې؟ موبایل مې بند کړه. هغه پوه شو چې دا همغه نجلۍ ده. ژر یې بیا زنګ وهلو. په لړزان د لاسونو مې اوکې کړه. هغې خوا نه د هلک غږ مې تر غوږو شو. د هلو غږ مې په غوږونو کې انګازې کولې. په نیولې ستوني سره مې وویل السلام علیکم. ستا نوم خو مې یاد نه دی چې د دې حسینې جنۍ نوم به څه وي؟ عالیه راته ویلی شي. غلی شو. منصور خپلو خبرو ته دوام ورکړه. موبایل دې خپل دی؟ نه د پلار مې دی. که خبرې مې کولې زه درته زنګ وهم. موبایل مې بند کړه. له خوشحالۍ مې ټوپونه ووهل. په ځان نه پوهېدم. کوچنی ورور مې حیران راته ولاړ و. ویې ویل خورې خیرت خو دی؟ ډېره خجالته شوم. ځان مې تېر وایسته. په خپل ځای کې کېناستم. ورو مې وویل هسې د لډو یو میدان مې وګټه ځکه خوشحاله شوم. ښه سمه ده چې ته وایې نو منم یې، خو باور مې نه کېږي چې لډو لپاره دې څوک دومره خوشحاله شي. دا زموږ د کور کوچنی و خو ډېر ځیرک و. هر څه ته به یې پام اوښته. یوه شپه هماغه نمبر نه زنګ راغی.
اوکې مې کړو. هلو، اغلې عالیه، اورم، څنګه یې؟ ستا د لیدو نه وروسته بېحاله شوی یم، چندان ښه نه برېښم. ګوره، داسې به نه وي، له مخکې نه به همداسې وي. د مخکې مې خوبونو کې یوه شهزادګۍ وه، خو اوس مې پیدا کړه، انشاءالله چې خپله هم به یې. دومره هم اسانه نه ده. منصور وخندل. الله تعالی ته مې امید دی. یو څه خبرې مو وکړې، بیا مو خدای پاماني وکړه. همداسې ورځې او شپې تېرېدلې. کله ناکله به مو په ټلیفون د زړه خواله کوله. ما به ډېرې خبرې نه کولې، ځکه موبایل مې د پلار و. کله به مې چې پلار نه و یا به ویده و، نو ما به په یوه ګوښه کې منصور ته پټ زنګ وهلو. یوه ورځ منصور وویل چې سخته مې یادېږي، باید ودې ګورم. ما هم ومنله. د شپې 10 بجې مې ورسره زموږ ګراج کې د ملاقات وعده کېښوده. ماښام باران شروع شو. د خاورې بوی هرې خواته د عطرو په شان خپور و. اسمان خپله تیاره خوره کړې وه. یوازې د باران څاڅکو نرۍ نغمه تر غوږو را رسوله. عاشقانه فضا وه. د منصور کمه احساس کېده. ژر مې خپل پلار ولیده چې چېرته دی. وښه و، ویده و. د دروازې شاته غلی غوندې غږ شو، لکه څوک چې وپسېږي. عالیه، زه راغلم. ژر مې دروازه خلاصه کړه. دی راننوته. زما لاسونه یې ونیول. ساړه لاسونه یې لړزه ورنوتې وه. په رپانده غږ یې وویل: عالیه، ستا په ګلابي شونډو کې نرۍ مسکا ډېره ښه ښکاري. د سترګو ځلا دې بیخي انسان وژني. سپین مخ دې د 14مې سپوږمۍ په شان د ښکلا حري حد ته رسېدلې ده. ما له ډېره شرمه ځمکې ته کتل. ما ته وګوره، هسې نه چې دا مو لومړی او اخري ملاقات وي. په خوله مې ورته لاس کېښوده. پام چې بیا داسې خبره ونه کړې. ولې به اخري وي؟ د یو ځای ژوند ژمنه مو کړې. بیا مې ورته زیاته کړه: زړه مې نه کېږي، خو لاړ شه چې څوک را نه شي. دی لاړ، خو زما له زړه نه یو الله خبر و. موبایل بند شو. دا چې شپه وه او بې خوبه شوي هم وو، نو ژر ویده شو. سهار پاڅېدم، لاړم ښار ته. لږه سودا مې وکړه. د خور واده مې نږدې و. مازدیګر پورې ښار کې وم. د واده سودا خو اسانه نه وي. بیا خو د ښځو دا رنګ اخلم او دا نه. یو دوکان ته به 20 ځلې ورځي. په هر صورت دا چې علي هم راته ویلي و درځم واده ته. نو بېګا مې ورسره لنډې خبرې وکړې چې دعوت یې کړم. ویې ویل: که د منصور مور درځي، زه هم درځم. هغه به هم وګورم. هو ګرانې، سبا کابل څخه راځي. د جمعې په ورځ واده دی، خو دوی پنجشنبې په ورځ راځي د نکریزو شپې لپاره. موبایل مې بند کړه. یوه اونۍ تېره شوه. واده مراسمو کې بنده وه. عالیه هم نه وه راغلې. زنګ مې ورته وښو. سلام کلام وروسته مې ورته وویل: ولې نه وې راغلې؟ خورې وس مې نه لرلو چې ورسره مخامخ شم. داسې مې حس کوله چې سترګو نه یې اوښکې روانې وې. د سلګیو اوازونه یې هم ورو ورو پورته کېدل. په رښتیا هم ډېره خفه شوم. ورته مې ویل: کولی شې نوره کیسه راته وکړې؟ هو. هره ورځ به د دې دوکان مخکې تېرېدلم. په سترګو کې به مو زیاتې خبرې یو بل ته کولې. ازموینې پیل شوې. ما هم د زړه نه کوشش کوه چې ښې نومرې ترلاسه کړم. شپه ورځ مې په ځان یوه کړې وه. ډېرې ورځې وروسته بالاخره ازموینې خلاصې شوې. ما منصور ته زنګ وهلو. له سلام کلام پس مې ورته وویل: اول نمره شو، څه به راته اخلې؟ هر څه چې غواړې درته یې اخلم. زه خو ټول ستا یم او تل به ستا اوسم. په خندا مې ورته ویل: په تا به څه وکړم؟ ما ته به کالي اخلې. ښه سمه ده، نور څه غواړې؟ موبایل مې پرې کړه. لا مو پیله نوی اعلان شوی. منصور وویل: چې یو ځل دوکان ته راشه. کله چې ورغلم، ژر یو سپین پلاستیک لاس کې راکړه. ورته مې وویل: په دې کې څه شی دي؟ په خندا شو. زیاته یې کړه:
ستا امانت. حیرانه شوم چې ما کله ورته امانت سپارلی و. کور ته لاړم. د کوټې دروازه مې بنده کړه. پلاستیک مې خلاص کړه. ګورم چې یوه سره جوړه پکې ده. یو خط ورسره و، لیکلي و: سره جوړه در باندې ډېره ښه ښکاري. 10 ورځې رخصت تیر شو. مکتب ته لاړم. استاد هم ډېر په عذاب کوم چې 3 مضامینو کې پاتې. حیرانه شوم چې زه به څنګه پاتې یم. ما خو یو مضمون کې هم داسې سوالونه نه دي پرېښي چې زه دې پاتې اوسم. استاد په تعجب انداز وویل: ښه، نور نتیجه اعلانوم چې ستاسو حوصله هم تنګه شوه. ما فکر کوه چې اول به زما نوم وي، خو استاد ثنا ته اشاره وکړه چې راشه، اول نمره شوې. هغې ته یې د انعام په ډول یوه کتابچه او قلم ورکړه. شاګردان ورته لاسونه وپړقول. ما هم په نزړه لاسونه یو بل ته نږدې کړل. یو غږ ترې اوچت شو. د زړه درزا مې زیاته شوه. په رښتیا هم ډېره خفه نه شوم. خامخا ثنا به کوشش کړی و چې اول نمره شوه، او زما به همدا په وس کې و. خو زړه نازړه او بېقراره و. نه پوهېږم ولې داسې وم. ځای مې خوند نه راکاوه. پاڅېدم چې یو بهانه جوړه کړم او له صنف څخه بهر شم. خو استاد ناڅاپي راغږ کړه: عالیه، چېرته ځې؟ په تا خو مې شیریني اوښتې ده. د څه شي؟ استاد وخندل: 2 نمره شوې، مبارک دې وي. ټولو شاګردانو لاسونه وپړقول. شور جوړ شو. څوک خوشحاله او څوک خپه. نږدې دوستانې مې راغلې او غاړه یې راکړه. دوی به همیش د ریشخنده ماته لیلا ویله. ویل: لیلا، تا خو سمه معجزه وکړه. خندا په ټول صنف کې خوره شوه. استاد وویل: ارامه شئ. عالیه جانې، راشه او انعام دې واخله. ډېره خوشحاله وم. که څه هم اول نمره شوې نه وم، خو کوشش مې رنګ راوړی و. خوشحالۍ کې کور ته لاړم. کورنۍ مې هم خوشحاله شوه. پلار مې موبایل سره نوی سیم کارت راته اخیستی و. حیرانه شوم چې لا راغلی نه یم. نو پلار مې څنګه خبر شو؟ ما سره خو یې تحفه د اول نمرګۍ په سر منلې وه. پلار مې وویل: لور جانې، ما ته ستا کوشش مهم دی. ته به مې هر وخت لیدلی چې تا به خپل درس وایې. 5 امتحانونه دې لا تېر شوي وو چې ما درته موبایل اخیستی و. اوس تا هم ورته مې سپارښتنه کړې وه چې ورته مه وایه، پرېږده چې خپل درس ووایي. غاړه مې ورکړه او زړه له تله مې وویل: شکر دی پلار جانه چې لرم دی. د دنیا بهترین پلار یې. ژر مې موبایل راواخیست. اوپو نوی ماډل و. خوشحالي مې یو په دوه شوه. د منصور شمېره مې له یاد زده کړې وه. ژر مې ډایل کړه. هغه اول 2 زنګونو کې اوکې نه کړه، خو په 3م زنګ کې موبایل پورته کړه. ولې نازونه کوې؟ په خندا شو چې کوم څوک راته مزاحمتونه کړي، ځکه نمبر ناشنا و. احسان مې پرې بار کړه. ورته مې په غریبه لهجه وویل: یو زه درپسې لیونی یم، نور دې څوک څه کوي؟ اوهو، ډېر مې غواړې؟ خلک راپسې مړه دي، خو زه یوازې تا غواړم. نورو ته نظر هم نه ورکوم. ښه سمه ده، صحیح شو. همداسې وختونه تېرېدل. موږ په خپله مینه کې ډېر ښه روان وو. ورځ تر ورځې مو مینه زیاتېدله. کله موبایل کې خبرې او کله هم ملاقاتونه. موبایل بند شو. ما هم لیپټاپ بند کړه. مورجانې مې غږ کړه: راشه چې خاله دې زنګ وهلی. وایي بېګا ته زموږ مېلمانه یاست. خوشحاله وم چې لاړه به شم. ساعت به مې تېر شي. زه هم کور کې ناستې باندې ستړی وم. یو شپه مې وکړه. بېرته خپلې جونګړې ته راوګرځېدم. له دې چکر سره مې فکر ډېر ارام شوی و. عالیه ته مې زنګ وهو. ویې ویل: ښه، پاتې کیسې ته غوږ شه. ورو ورو را باندې یو کس خبرېده. منصور دې کورنۍ هم خبره وه او زما 2 خویندې هم. یو ورځ مې منصور سره خبرې کولې چې خور مې را باندې راغله.
ته له چا سره خبرې کوې؟ بهانه مې ورته وکړه چې همصنفي مې ده، خو خور مې له مخکې په ما شکې وه. هېڅ یې ونه ویل. له کوټې بهر شوه، خو تل به یې زه څارلم چې ګوندې چا سره خبرې کوم. موبایل مې سایلنټ ساتلو، ځکه که د منصور زنګ راشي نو څوک یې ونه ګوري. یوه شپه یې وویلې: ای عالیه، که زه درنه لرې لاړ شم. خبرې مې ورپرې کړې چې داسې مه وایه، یو ننګرهار کې دې لرېوالی نشم زغملی. په خندا شو. مه غوسه کېږه، هسې ګپ لګوم. ګپ کې هم داسې خبرې مه کوه، زړه به مې وچ وي. په سبا یې راته زنګ وکړلو چې دروازه کې ودرېږه، کوچنی ورور مې درځي، ستا نارنج ډېر زیات خوښېږي، ورنه یې واخله. ښه سمه ده. مور ته مې وویلې همصنفي مې راته نارنج راوړي، زه دروازې ته ځم. لاړم. ګورم چې ماشوم راغو. ما ورته وویلې: ستړی مه شې شهزاده. ښه. عالیه ورېندار ته یې؟ هو. ښه نو ته غوږ راټیټ کړه چې یو خبره درته کوم. ما چې سر ورټیټ کړه، یو مچکه یې واخیسته، په خوله یې لاس کېښوده. لالا مې ویلې: که ورېندار دې مچ وکړه 100 روپۍ درکوم. په خندا شوم. رنګ مې له وارخطۍ نه سور شو. یو کاکاو مې ورته لاس کې ورکړه. ماشوم خوشحاله شو، منډه یې کړه. منصور ته مې زنګ وهلو چې امانت دې راورسېده. په مسکا یې وویل: هو، ستا امانت هم ماته راورسېده. شرم نه مې خبرې بندې شوې. خبره مې په بله واړوله. کلي ته ځم، واده دی. نو بیا به خبرې هم نه کوې نو؟ نه نو، یو خو د کلي خلک ډېرې خبرې کوي چې نجونو سره موبایل وي، او بل هلته سیګنل هم کار نه کوي. ښه سمه ده، جدای دې نشم زغملی، خو ته په ارامه چکر ووهه. سبا لاړم کونړ ته. ډېر ښایسته ځای دی، شنه ښکلي ځایونه او منظرې لري. واده نه یو ورځ مخکې تللي وو. لومړی مو چکر ووهه. شنو پټو په لاره لاړو کونړي سیند ته. د سیند چپو ښه زور اخیستی وو. مونږ یې هم ښه دیدن وکړه. ذهن مو پرې تازه شو. منصور مې سترګو ته کېده. ویل مې کاش هغه هم وای. لاس په لاس مو د شنه فضا کې قدم وهو. ناڅاپي پام مې نو. خور مې اوبه راوشیندلې. له خوبو څخه وویرېدم. خیالي نړۍ راورانه کړه. ټوپ مې کړه. ورته مې ویل: نه، هسې د کونړ ښکلا ته حیرانه یم. سره د دومره ښکلا د هېچ چا پام هم ورته نه دی، او هېڅ ډول خدمت ورته د حکومت لخوا نه دی شوی. که لږ کار ورته وشي نو نړیوال به ورته له بهره چکر ته رسي. خور مې په خندا شوه. ویې ویل: ډېره هوښیاره شوې نه یې؟ زه پخوا نه هوښیاره وم. سبا ته د واده لومړۍ ورځ وه. 3 ورځې وروسته بېرته خپلې جونګړې ته راغلو. موبایل بند شو. زه هم په خپلو کارونو بوخته شوم. 4 ورځې تېرې نه وې چې علي بیا زنګ راووهه. په ډک ستون یې خبرې پیل کړې. دا چې یو څه وخت مو خبرې نه وې کړې. کونړ نه مې ښایسته ستر ګلابونه راوړي وو. خپلې مینې لپاره مې خپله په باغ کې راټول کړي وو. وړې خورځي ته مې یو لیک او ګلان ورکړل. ګرانې، دا امانت د منصور دکان ته یوسه. د لیک په مخ مې ورته لیکلي وو: کونړي ډالۍ، زما مینې منصور جان ته. درنښت، ستا خوږه. د جدایي ورځې دې شمارم. ټول تاریخونه مې په زړه لیکلي دي نه. څو ګنټې وتې نه وې چې زنګ یې وهو. رانه مننه یې وکړه. ما هم لنډې خبرې وکړې، ځکه ډېره ستړې وم. سبا شپه یې راته خبرو کې وویل: ماماګان مې ټول تللي ترکیې ته. زه هم غواړم لاړ شم. ته له دې خبرې نه وړې؟ ګرانې، یو د افغانستان حالات خراب دي، او بل د اقتصادي مشکلات. نور نشم زغملی. په یو دوکانداري هم نه کېږي. زه باید ترکیې ته لاړ شم. حیرانه شوم. په ستړي غږ مې وویل: دا خبره له کومه شوه؟ زه به څه کوم؟ ای لیونی، چې ورسېدم
اول کار به مې تا پسې مرکوي او تا به هم ترکیې ته غواړم چې راشي. هلته به بېغمه ژوند کوو. ما هېڅ ویلو ته نه لرل، صرف ښه ښه مې کول. راته یې کړل. ولې خبرې نه کوې؟ اوس ښه نه یم، بیا خبرې کوو. په تخت کې پرېوتم. کمپله مې په ځان کش کړه. سترګو نه مې بېواره اوښکې توی شوې. زړه مې نه منله چې منصور دې په قاچاقي لاره روان شي. سل خبرې مې زړه ته درېدلې. بیا به مې زر ویل الله دې نه کړي. سلګۍ به مې زیاته شوې. پاڅېدم. یو کتابچه مې راواخیسته. خپل یو تصویر مې پکې ولګو. یو څو لنډۍ مې پکې ولیکلې چې یادګار یې پاتې شي. مسافر تلې درجېګانه شو. ګیله من مه شې، زه سلګونه ولې ومه. مسافري سخته خواري ده. یو کال خواري ده، خدای به یې تېره کړي مینه. اول مې فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دي نه. همداسې زیاتې ټپې مې ورته ولیکلې چې زما د زړه حال یې بیان کوو. هغه خبرې چې ما ښکاره نه شوې کولی. د شپې ناوخته پورې بیښه و. سوچونو له ځان سره ډوبه کړې وم. شپې را سره دمه ونه کړه. د ملا ځان مې تر غوږ وشو او سترګې مې راباندې پټې شوې. یو وخت خوږې راباندې غږ کړه. الیو، مکتب ته نه ځې؟ چای تیار دی. نه خورې، سر مې درد کوي، نشم تللی. مور مې په وارخطایي راغله. ولې لورې، څه شوي در باندې؟ بېګا دې هم د کوټې ګروپ نو بند کړی. څه ناروغه یې؟ د بېخوبۍ او ژړا په وجه مې سترګې پړسېدلې وې. مور ته مې بهانه وکړه. بېګا مې سر درد کوو، نه یم ویده شوې. مور مې خپل د عاطفې ډک لاسونه زما په سر کېښودل. اووه ځلې سورت فاتحه وویلې او دم یې کړه چې ښه شم. ما هم دسترخوان نه یو جوش شوې هګۍ پورته کړه. ومې ویل ځم چې ویده شم. خور راغږ کړه. کېنه، چای وڅښه چې بیا درمل وخورې. زما دوا په دې دنیا کې یو ډاکټر سره هم نشته. له ځایه پورته شوم. خپلې خونې ته لاړم. په تخت اوږده وغځېدم. ټلیفون مې ورېږدېده. په ناست غږ مې هلو کړل. والې، بېګانه مې خوب نه دی کړی. ته ولې داسې کوې؟ غوسه شه، یو څه ووایه. ستا خاموشي مې وژني. زما غوسه اوس څه پیدا لري؟ ستا فیصله به بدله کړي؟ خو چې لاړ شم ښه دی. ستا د پلار ولور به دلته څنګه پوره کوم؟ د منصور یو عادت و. زما غوسه کول یې خوښېده. کله به چې ما نه غوښتل خبرې وکړم، دا به ښه پوهېده چې څنګه مې په خبر راولي. زما پلار کله ویلي چې ولور اخلم، هسې بهانې کوي. غوږ شه، یو کتابچه مې درته یادګار په ډول لیکلي. بیا راشه چې درې کړم. له تکو تورو سترګو درځم. د ټلیفون اړیکه پرې شوه. ما هم خپلې سترګې پټې کړې چې لږ څه ارامه شم. شیبه وتې نه وه. د موبایل شرنګ شو چې په سپک لاس په موبایل باندې راواخیسته. ګورم چې په سکرین باندې د یو همصنفۍ زنګ راغلی و. زړه نازړه مې وکې کړه. سلام، ولې مکتب ته نه وې راغلی؟ سر درد و. دا بلا وهلې په ما شکې وه چې ټول مینتوب داسې کړی یم. یو وخت یې زما کتابچه کې د منصور نوم لیدلی و. په خندا شوه. اشوقي سخته بلا ده. نه، دا خبره نه ده. سره د هغې پورې سړی لري. ما غوښتل چې خپله خبره بلې خواته یوسم، خو هغې موضوع نه بدلوله. پام کوه ګرانه چې دا هلکان د باور وړ نه دي. نه، خورې بېغمه اوسه. زه په چا باور نه لرم. موبایل بند شو. په سبا یې راته بیا زنګ وهو. علي غوښتل خپل داستان ووایي او زما اراده هم ټینګه وه چې د ژوند یوه برخه به ولیکم. فکر یې نه و. موبایل اوکې کړی و. درې غږه مې وکړه، خو هغې خوا نه ځواب رانغی. بل چا ورته خبرې کولې. غږ یې لږ لږ ما اورېده. ورته یې ویلې بس دی، نور ولې ځان ځوروې؟ دا کتاب به تا ته څه پیدا وکړي؟ علي ژر غږ کړه.
وبخښه غلی شریفې، موبایل ته مې فکر نه و، لکه چې ډېر انتظار دې وکړه. نه ګرانې، کومه خبره نه ده. ښه سمه ده، غوږ شه نو. 2 ورځې وروسته د شپې 10:30 بجې منصور زنګ وهلو چې 1/2 ساعت وروسته کور ته درځم. یو ټیکری دې د یادګار په ډول راکړه. سهار ته له خیره سفر لپاره خوځېږو. اول ایران ته ځو او بیا هماغسې ترکیې ته. پښونه مې ځمکه وښویېدله. خدایه، دا څه وشو؟ 1/2 ساعت وروسته د موټرسایکل اواز مې تر غوږ وشو. ژر پاڅېدم. ټول مې وڅارل چې ویده دي او که نه. 11 بجې وې. نو ټول په خواږه خوب ویده وو. دروازه مې خلاصه کړه. منصور سترګې د ډېرې ژړا نه سرې اوښتې وې، خو ما ته یې داسې ډاډ راکولو ته به وایي چې هېڅ خفه نه دی. خو هر څوک خپل ماین پېژني چې زړه کې څه تېرېږي. ما ته مې اوښکو د خبرو کولو موقع نه راکوله. اخر ځل لپاره مې په مړو سترګو ورته وکتل. کلک مې غېږ کې ونیو. کتابچه او خپل شین څادر مې ورته وسپاره. سترګې مې پاکې کړې او هغې ته مې هم وویلې نور مه ژاړه، خو داسې جدایي کې چېرته کېږي چې څوک دې ونه ژاړي. په ډکو سترګو مې رخصت ورکړو. منصور دا بیت لیکلمه کړه: مسافر زمه بیا راځمه، تا به په مرګ نه هېروم. د منصور وروستۍ خبره همدا وه چې لاړم، وطن مې پرېښود، درنه لاړم. دروازه مې بنده کړه. زه هم بېشیمې خپلې کوټې خواته روان شو. سخت مې وژړل. دا لویه نړۍ راته سره د خپلې پراخوالي ډېره تنګه او وړه شوه. ویره راسره مل وه چې خدای مه کړه په منصور باندې لاره کې څه ونه شي. قاچاقي لارې ډېرې سختې وې. غلو او پولیسو نه ځان بچ کول سخت کار دی. ځینې کسان خو لاره کې مړه شي او هېڅ درک کې نه وي چې ژوندي به وي او که مړه. کورنۍ یې خوشحاله وي چې اوس به رسېدلې وي، خو لاره کې د ظالمانو لاسه د سپیو خوراک شي. ژر مې وسوسونه خیال را جلا کړه. په زړه کې مې کلمې وویلې. سبا ته په نهاره روژه شوم، د دې لپاره چې الله تعالی یې په خیر ورسوي. پټ پټ به مې ختمونه کول او بار بار به مې ورته زنګ وښو. احوال به مې اخیستو چې چېرته او څنګه یې. هغه چې ډېر زیات راپسې خفه و ویلې: ای علي، ډېر درپسې خفه یم. هر چېرته سیګنل هم کار نه کوي. نور هر وخت ستا سفر ته خپل زړه ته شوم. کله هم ښې ورځې او کله هم ستا آخري سلګۍ زما مخې ته ودرېږي. دلته موږ 10 کسان ورونو غوندې یو، بل ته لاس ورکوو. یو ځای کې حتی زموږ 14 شپې راځي. دیوالونو څنګ حیران ناست یو چې کله به حرکت کوو. یو بل ته د خپل ژوند کیسې کوو. څوک د خندا لپاره مسخرې کوي چې ساعت مو تېر شي، او څوک هم ډک زړه تشه وي. د کورنۍ فراق په وجه اوښکې تویوي. یو ورځ مې ملګري سخت وژړل. ویلې: منصور وروره، ډېره راته سخته ده. کلي کې یوه مینه لرم، د هغې جدایي نشم زغملی. د کلي د خان لور وه. زموږ غریبي او د هغوی مالداري هېڅ نه جوړېدله. مور مې څو ځلې راته یاده کړه چې موږ ته یې نه راکوي، ولې پرې خوله سپېره کړو. ما ته به یې تسلي راکوله. ویل به یې: د کلي نجونې خو ښایسته دي، د ګل رحمان لور به درته وغواړو، په کار هم ښه پوهېږي. خو ما هغې سره وعده کړې وه چې د خپل کور ناوې کوم به دی. کله چې ما پرې مرکه وکړه نو پلار یې ویل چې دې بېکاره او 12 پاس ته زه خپله لور نه ورکوم. ما هم ضد ونیولو چې باید مسافر شم، مزدوري او خواري به وکړم تر څو ملک نه څو برابره پیسدار شم. ملګری مې ځان ته نږدې کړه. اوښکې یې پاکې کړې. ورته مې وویل: ته خو نارینه یې، باید ونه ژاړې. علي، دا چې زه هم تا پسې خفه وم نو ما هم د زړه نه تا پسې ښه ډېر وژړل. هر انسان یوه مجبوري راخیستی وي او دا سختې لارې په ځان قبلوي تر څو کورنۍ ارامه او هوسا ژوند وکړي.
موبایل بند شو. 2 ورځې تېرې شوې خو د منصور موبایل کار نه کوه. زه ته مې 100 خبرو کډه راوکړه چې څه به شوي وي. همداسې ورځې تېرېدلې. 20 ورځې وروسته یې زنګ ووهه. ډېره خوشحاله شو. شکر مې وایسته چې یا الله شکر چې روغ او جوړ دی. موبایل مې غوږ ته نږدې کړه. لنډې خبرې مې ورسره وکړې. اواز یې راته د جنت نه کم نه و، ځکه ډېر وخت وروسته مې اورېدلی و. د اوږد انتظار نه وروسته 3 میاشتې تېرې شوې چې منصور ترکیې ته ورسېد. په دې ورځ ډېره خوشحاله وم. ګلاب جامان مې وویشل. مور مې راته حیرانه وه چې څه خبره ده. خو هغې ته مې بهانه وکړه چې یو ملګري مې نامزد شوې ده. عالیه وویل بس دی، سترګو کې مې دوا اچوم، وخت مې پوره شوی. ډاکټر راته ویل چې 2 ساعته وروسته یې غوړوه. موبایل بند شو. 3 ورځې لا تېرې نه وې. زه په خپلو درسونو بوخته وم. علي بیا زنګ راووهه. سلام، څنګه یې؟ ښه نه یم. د سترګو نظر مې ورځ تر بلې کمیږي. غوښتل مې زنګ درته ووهم خو نمبر راته خیره ښکارېده. ډېره خفه شوم. ورته مې وویل تا خو ماته نو ویلي چې ستا نظر کم شوی دی. ګرانې نه مې خفه کولی، ښه غوږ شه. منصور خپلې موخې ته ورسېده. کار یې هم پیل کړه. خوشحاله و. وخت نا وخته به مو ویډیو کال کوو. یو ورځ راته وویل چې کار مې ښه دی. سبا مې مور ته زنګ وهم چې مرکه درشي. ورسره مې ومنله. سبا مازدیګر یې مور راغله. ډېر قدر مې ورته وکړه. چای مې ورته راوړ. یوه دانۍ مې ورته مخې ته کېښوده. منصور مور زما مورجانې سره خبرې کولې، خو ټول پام مې ماته و. یو خبره ده، جنۍ چې هر څومره زړوره شي، څوک چې مرکه راغلي وي د هغوی مخکې تاثیر لاندې راځي. زه ناست وم چې مور مې راته اشاره وکړه چې لاړ شه. پام مې نه و چې پښتانه د جنۍ مخکې د رویبارۍ یادونه نه کوي. زه کوټې نه ووتلم. هغې هم ژر زما مور ته یاده کړه. مور مې ورته وویل چې ښه سمه ده، بېګا ته به یې پلار سره دا موضوع شریکه کړم. مور مې خوشحاله ښکارېدله. هلک یې په زړه و. ولې ښه دی، خارج کې هم دی. بېګا چې کله مې پلار راغی نو ورته یاده کړه. پلار مې وویل هلک چېرته دی؟ ترکیه کې دی، تر څو چې دلته راغلی نه وي نه یې ورکوم. د دې خبرې 2 ورځې تېرې نه وې چې د منصور مور راغله. مورجانې مې ورته د پلار خبره وکړه. د منصور مور وویل هغه خو لا قبول شوی نه دی. کله مو چې خبره پخه شوه نو تر هغې به هغه هم قبول شي، بیا به واده ته راشي. مور مې وویل چې دا هم ښه خبره ده. خو پلار مې په خپله خبره ولاړ و. د هېچا یې نه اورېدله. یوه شپه منصور ډېر نا امیده شوی و. ما ورته وویل چې مه خفه کېږه، وبه شي، دومره اسانه چا ښځه کړې. په خندا شو چې هر ډول وي ته زما یې، هر څه مې چې په وس کې وي کوم یې. که ستا پلار دا وغواړي چې زه بېرته درشم نو سمه ده درځم. خو ما ورته وویل لیونی کېږه مه، الله به خیر کړي. دومره په سخته تللی، اوس که راشې نو دلته به څه وکړې؟ زما بیا په هغې دوکان پیرزون یې. حوصله وکړه. اونۍ کې به یو ځل د منصور مور مونږ کره راتله. په 14مه مرکه کې راته منصور ویل چې که دا ځل ونه شو مور مې وایي زه بیا نه ورځم چې نه یې راکوي. څه زور خو مور سره نشته. ډېره خفه وم چې څه به کېږي. ما هیله ورکړه چې دا ځل به مې پلار هم ووایي. خو د پلار خبره مې هماغه یوه وه او نه یې غوښتل چې بغیر د ناستې او لیدلو نه خپله لور چاته ورکړي. هغه هم په خارج خلقو سخت بې اعتباره و. ملامت هم نه و، ځکه چې زموږ خلک خارج ته لاړ شي نو یوه ښځه هلته لري او په دوکه دلته بله وکړي. په 14م ځل د منصور مور ته بیا هم انکار وشو. زه له دهلیزه خپلې کوټې ته لاړم. د کرن خان غمګینې ټپې مې موبایل کې چالان کړې. ښه ډېر مې ورته وژړل. خپل په قسمت مې افسوسونه کول چې خدای ولې دې مین کړو چې اوس مو نه یو ځای کوي.
خو زما ژړه هېڅ هم ونه کړه. زما درد یې کم نه کړه، لا یې ډېره و. هغه همداسې درد چې چاته د ویلو هم نه و. ځان سره مې یو څو ټپې زمزمه کړې. که نصیبونه کنډولي وی، ما به د خپل په دیواله ویشتلی وونه. که نصیبونه ځنګلي وی، ما به د خپل نصیب په اور سیزلی وونه. د ځان سره په زمزمو اخته وم. په دې وخت کې راته منصور زنګ وهو. اوکې مې کړه. ولې دې اواز داسې ژړغونی دی؟ نور مو خبره ختمه شوه. پلار مې په هېڅ نه راضي کېږي. زما په دې خبرې سره منصور ډېر خفه شو. آه یې وکړه. ما یې درد په خپل زړه کې احساس کړه. موبایل یې پرې کړه. خو د ناچاره یې ورځې وې. هېڅ مې هم نشو کولی. موږ پښتانه خو ویلی هم نشو چې چا سره مینه لرم. که څوک پرې خبر هم شي، د لحد خاورې به پرې مړې کړي. یو اونۍ مې له منصور سره خبرې ونه کړې. ورځ تر بلې ډنګره کېدم. خوراک به مې نه کوه. اشتها مې ختمه شوې وه. مور په ډاکټرانو ګرځولم، خو یو هم زما درد او مرض نشو تشخیص کولی، او د سترګو اوښکې مې هېڅ نه درېدلې. مازدیګر ناسته وم چې زنګ راغی. اوکې مې کړه. منصور خبرې کولې. ما صرف ورته غوږ ایښی و. د خبرو توان مې له لاسه ورکړی و. ویل یې باید دلته له کومې جنۍ سره چې قبولي ورکړې وي واده وکړم، کنې نو له ترکیې مې شړي. خو دا زما زړه نه مني چې ستا ځای دې بل چاته ورکړم او د ژوند همسفره یې کړم. ما چې کوم خوبونه تا سره لیدلي، بل چا سره یې نشم پوره کولی. ستا ګلابي څېره مې نه هېرېږي. د مسکا ډکه خوله، نرۍ قلمي ګوتې. کله چې ما په اول ځل ستا لاس په خپلو لاسونو کې ټینګ ونیو، نو له ما یې نوره نړۍ هېره کړه. تر اوسه ما کومې جنۍ ته نه دي کتلي. خبره مې ورپرې کړه. ویې کړه نو زه به درته څه وایم چې پلار مې نه درکوي. ته خو مجبور نه یې چې ما ته کښېنې. ته هم خپل ژوند جوړ کړه. دا خبرې مې هسې په خولې کولې، خو زړه مې الله خبر و چې هېڅ مې دا نشو منلی چې منصور دې د بل شي. د هغې هره خبره مې زړه ته نیغه ودرېده. په زړه به یې ګوزارونه راکول چې هغه وعدې څه شوې. تل به یې راته ویلې ستا په نوم به ناست یم. توبه توبه. منصور را باندې غږ وکړه. پاتې د کار خبر ده. هر څه ځان لپاره کولی شم. ته به څنګه کوې؟ زما زړه کې بل چاته ځای نشته. تل به د یو بایلونکي په نوم ناسته یم. تلیفون مې ورپرې کړه. له بل چا څخه خبره شوم. یو افغاني جنۍ سره چې ترکیه کې له پخوا نه اوسېدله او څه وخت کېده چې ورسره ملګرې وه. د واده خبره یې ورسره پخه کړه. د واده په ورځ یې ما ته زنګ وهو چې واده مې دی. ویډیو کال یې کولو چې زه د هر څه وګورم. خو ما ورته وویلې نه غواړم چې د شا په جامو کې دې په داسې حال وګورم چې ناوې دې زه نه بل څوک وي، او په تا د خوشحالۍ ورځ غم کړم. مسافر شوې او د بل شوې. اوس دې څه کړم دیدنونه؟ ته به خوشحاله او زه به ژاړم. دا دواړه کله خوند کوي. په تنده لهجه یې وویل مجبور یم، که نه زما زړه چېرته دا مني. زما په واک کې هېڅ هم نه و. زه څه پوهېدم چې تقدیر مې تر دې ځای راولي. اول ستا د پلار انکار کول او بیا د ترکیې حکومت نه د ځان خلاصولو همدا یوه لار را سره ده. ما یوازې همدا بیت ورته ووایې. ما درته ویل مسافر مه شه. جنکې ډېرې ما به هېره کړې مینه. موبایل مې بند کړه. سترګو مې خپله ښکلا له لاسه ورکړې وه. د زړه درد په وجه به مې سترګو اوښکې تویولې. ډاکټرانو ځواب راکړی و چې تر څو نور په سترګو لیدلی نه شم، څو چې ژړا مې بس کړې نه وي. وجه دا وه چې د سترګو اوبه مې بیخي ختمې شوې وې.